الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لم يعرف عترتي والأنصار فهو لأحد من ثلاث إما منافق وإما لزنية وإما لغير طهر رواه الديلمي في الفردوس وابن عدي في الكامل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وعترته أجمعين. مخنی جمعه کی بیان د سیدانو د اهل بیت په فضائل باندې شروع. نننی بیان هم د مخکنی بیان تتمه او تذنیب ده. په دې نننی بیان کې به څه احادیث چپاتې و د ساداتو د اهل بیتو په فضیلت باندې هغه به بیان سي او د هغې نه وروسته یو څه واقعي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوشحالي اظهار کړی ده او خوشحال سوي دي د هغه انسانانو څخه چې د اهل بیتو سره چا محبت ساتلی ده او چا چې د اهل بیتو د سیدانو سره بغض ساتلی الله رب العالمین خوږ او حبیب پیغمبر محمد مصطفی علیه السلام ځینې ناراض سوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الشرف المعبد لآل محمد کی علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی ذکر کړی ده په 112 صفحه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې صحابو ای خلکو تاسو خپل زامنو خپلو کشرانو خپل وړونو اقاربو شناختو ته وصیت د دې وکړي چې زما د اهل بیت سره زما د سیدانو سره نیک چلند وکړي ځکه فإني أخاصمكم عنهم غدا د قیامت په ورځ د هغوی د جانبه زه ستاسو سره جګړه کوم ځکه چې د اهل بیتو ساداتو بې احترامي څوک کوي رسول الله مبارک فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به زه د هغه انسان سره جګړه کوم جنګ کوم ومن اکن خصمه اخصمه الله او د کم انسان چې زه جانب مقابل جوړ سم الله رب العالمین ور سره جګړه کوي ومن اخصمه الله ادخله النار او د چا چې الله رب العالمین مخاصم جانب مقابل جوړ سی نو د دې انسان ځای او ټکانه جهنم ده. امام بیهقی رحمه الله شعب الایمان کې او ابن عدی په کامل کې حدیث ذکر کوي د حضرت علی نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه فرمایي چې من لم يعرف عترتي والانصار فهو لاحد ثلاث کم انسان چې د انصارو عزت او احترام نه لري او د سیدانو د اهل بیتو احترام او عزت نه پیژني نو هغه انسان په دې دریو اشیاو کې په دې دریو سيزونو کې د یو څخه خامخا بوي اما منافق یا به منافق وي
اما لزنیت یا با ولد الزناوی و اما لغیر طهر یعنی حملته امه على غیر طهر یعنی بارداری او ولادت په بیاودسه طریقې سوی ده دا انسان بیاودسه ده نو کوم انسانان چې د اهل بیت د سادات حق نه پیژني د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فتوا باندې یا منافق ده یا ولد الزنا ده یا بیاودسه ده بل حدیث امام طبرانی په اوسط کې ذکر کړی ده جابر ابن عبد الله فرمایي چې مشت رسول الله مبارک خطبه ویله ما د محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام څخه واورېدل هغه به فرمایل یا ایها الناس من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامه يهوديا اے خلقو کم انسان چې د اهل بیتو د سیدانو سره بغض ساتي او حسد ور سره ساتي بده پزړه کې وی الله رب العالمین په پورز د قیامت باندې دغه انسان يهودي راپورته کی یا به يهودي وی یا به د يهوديانو سره دغه انسان راپورته سي سلورم جلد 212 صفحه کې طبرانی اوسط بل حدیث کې حضرت ابي سعید الخدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار څوک به هم د اهل بیت سره زموږ د سادات سره به بغض نه ساتي بغض په معنا سره د عداوت بغض په معنا سره د دشمنی بغض په معنا سره د حسد او د کینه چې څوک زموږ سره حسد او کینه او بغض نه کوي مگر که بغض کوي که حسد کوي د سیدانو سره نو الله رب العالمین با دغه انسان اور ته داخلي که څه هم د اعمال د نیکی او د جنتی وي دغه شانته حضرت علی رضی الله تعالی عنه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ توای چې ایاک وبغضنا اے حضرت معاویه زموږ د بغض څخه ځان وساته دا نه معنا چې خامخا بغض کول بلکې خبرداری او تنبیه ورکي ولی رسول الله مبارک او فرمایل چې لا یبغضنا ولا يحسدنا احد الا زید عن الحوض يوم القيامه بصياط من نار نبی علیہ السلام فرمایي چې زموږ د اهل بیتو د سادات سره چې څوک دشمنی کوي بغض کوي حسد کوي الله رب العالمین په ورځ د قیامت ملائکه به مقرر کی چې د اور په چلاخو باندې به دغه انسانان چې د اهل بیت سره دشمنی او بغض درلودل د حوض کوثر څخه به شړی او رکی وي دا روایت امام طبرانی اوسط دریم جلد 9 صفحه کې ذکر کړی ده همدا شان امام احمد رحمه الله مرفوع حدیث ذکر کړي تبری پر ریاض النظر اول جلد 325 نمبر صفحه کې ذکر کړی ده نبی علیہ السلام فرمائی من ابغض اهل البيت فهو منافق چې کوم انسان د اهل بیت او د سادات سره بغض ساتي نو هغه منافقي د نفاق او د اسلام په منځ کې لویا دایره او لوی دیوال د اهل بیت محبت کچا د اهل بیت د سادات من او محبت درلوده نو دا انسان با د نفاق اخلاص وی د منافقت څخه بخلاص او چې کوم انسان د اهل بیت سره بغض ساتي نو د انسان منافق ده حقیقتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کی فرمائی امام قرطبی په تفسیر الجامع لاحکام القرآن 14 جلد 114 صفحه کې ذکر کړی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې حرمت الجنة على من ظلم اهل بیتی واذانی فی عترتی چې الله رب العالمین جنت حرام کړی د په هغه کسان باندې چې زما په اهل بیت او سادات باندې څوک ظلم کوي تجاوز کوي او بل جنت په هغه کسانو باندې حرام ده جنت ته نسیتلې چې کوم انسانان زما د اهل بیت او د ساداتو بعزتی کی او داغی په وجه باندې ماته نبی علیہ السلام فرمایي چې ازار سي تکلیف رسي
بل حدیث امام تبرانی په کبیر ولسم جلد درسلوشتمه صفحه کې ذکر کړی دا نبی علیہ السلام فرمایي سبعه لعنتهم وكل نبي مجاب او اشخاص چې ما لعنت ور باندې کړی دا او هر هغه پیغمبر چې دعای قبلی جاغه لعنت ور باندې کړی دا او په هغه کسانو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شخص هم حساب کړه چې المستحل من عترته ما حرم الله کم شی چې الله رب العالمین زما په اهل بیت باندې حرام کړی دا حرمت لري عزت لري عزت طرف شو لاندې کوي او طرف شو باندې په دغه په سیدانو عزت باندې خیج مولا علی قاری رحمه الله مرقات المفاتيح کی د دې حدیث په شرح کې وایي چې د اهل بیت او د ساداتو احترام واجب او فرض ده که هم فاسق او فاجر وي د فسق او د فجور د وجه احترام نه بلکې د هغه پاک عنصر په خاطر او د هغه پاک وینې په خاطر باندې ده لکه بیت الله شریف ته چې انسان زی د حرم شریف په حدودو کې اجازه د جنگ نه لري دا حرام ده که چا جنگ وکړه د حرم شریف د مکه مکرمه په حدودو کې دا انسان په حرام باندې اخته د الله ځینې ناراض ده شکار حرام دی په حرم شریف کې او درختې زوزان واشه داشیان شکول دا حرام دی دغه شانته د سیدانو د اهل بیتو بی عزتی کولم دغه سي حرام ده شیخ زین الدین عبدالرحمن الخلال البغدادي ذکر کړه چې د تیموری لنګ چې لوی بادشاه ده دا هغه بعض حکمرانان خبر ورکړه چې کله تیموری لنګ مریض سو ډیر سخت مرض باندې اخته او په یو ورځ په ډیر سخت استراب باندې مسترب سو او د تیموری لنګ مخ تک تور سو او رنگ یې واوښته بیا برا پورته سو بیا بچپس بیا چې کله تیمورلنګ جوړ سو د مریضی څخه الله تعالی جل جلاله شفا ورکړه تیمورلنګ د بعضی خلکو وویل چې ته ورځ ډیر سخت مریض ولې او سخت په جنبش او په استراب کې رااله مخ دې تک تور سو رنگ دې تغییر خوړه دا ولی سو جواب تیمورلنګ ورته وایي چې عذاب ملائکه رااله ماتا او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغی رسول الله مبارک د عذاب فرشتو ملائکه ته وویل چې اذهبوا عنه فانه كان يحب ذريتي ويحسن اليهم فذهبوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د عذاب فرشتو ته وایي چې د دې تیمورلنګ څخه اخوا ته سیست سیزن ولارس فانه كان يحب ذريتي وجداد چې تیمورلنګ زما د اهل بیت او د سادات سره ډیر مینه درلوده د سیدانو د اهل بیت سره محبت او مینه درلود لہذا تاسو ځنې ولارسي عذاب مور کوي او ور سره سره خالی په مینه باندې هم اکتفا نه کول بلکې ويحسن الیهم د اهل بیت او د سادات سره به احسان کوي نیکی ور سره کول فذهبوا دغه د عذاب فرشته د تیمورلنګ د مخسخ ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کهنه باندې د دې حدیث څخه دا معلوم سو چونکه دا حدیث نومی ده د دې تحقیق اشرف علی تنوی رحمه الله کړی دا امداد المشتاق کی چې کوم صوفیه یو حدیث تا توي او غو د ذخیره الحدیث کې نوی موجود بخاری مسلم او داود ترمذی یا نور کتابونو کې د حدیث نوی موجود نو تر رد ما ور باندې کوزه کدا حدیث نومی ورته وي
چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د یو صوفي ملاقات راغلی وي او نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایلی وي، نو هغه حدیث ته او نبی علیہ السلام چې کوم دته خوب کې ورغلی هغه خامخا نبی علیہ السلام د بل څوک کېدلی نشي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي په حدیث د بخاري کې چې من رآني فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي. که چا زه په خوب کې ولیدلم نو په حقیقت کې زه په خوب کې لیدلی یم، ځکه شیطان زما په مثل او زما په شکل باندې نشي راتلی. دغه شانته عبدالوهاب شعرانی رحمه الله دا روایت بیان کړی ده چې سید شریف خبر ورکړه چې زاویة الحطاب رحمه الله کاشف البحیره یو شریف او د یو عزتمند خاندان سید اوهله په چپلاخ رسول الله مبارک په دغه شپه باندې په خوب کې ولیدی او مخ یې د هغې نه اړول، ستړی مسې نه ورسره کوئ، مخ به ځینې واړوئ. دی وایي چې یا رسول الله ما ذنب زما ګناه څه شی ده چې تاسو زما نه مخ اړوئ او ما ته ګورئ نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تضربني وانا شفیعک یوم القیامه، اے صاحب ته ما وهې او زه به په ورځ د قیامت ستا شفاعت کوم. فقال یا رسول الله ما اتذکر انی ضربتک. دی حیران پاته سو په خوب کې چې یا رسول الله ما کله وهلی، سوال نه پیدا کیږي چې ما دی وهلی، تاسو خو ډېر مخکې تشریف فرما سوي یاست، د خپل روضه مقدس او مطهر کې یاست او زبل زایم. نبی علیہ السلام فرمایي چې اما ضربت ولدی، آیا تاز مال مسی نه وهلی؟ فقال نعم، دی وای چې ومې وهله. فقال ما وقعت ضربتك الا على ذراعي هذا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دی هم زما په اولاد باندې گزار کوي، وهل دی ورکوي، هر وهل بزما په دې څنګل باندې راتله. ظاهري وهل خو دې زما په لمسي باندې کول، لیکن په باطن کې به زما په څنګل باندې وهل راتله. ثم اخرج صلی الله علیه وسلم ذراعه متورما. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل څنګل را لس کوي او دغه سړی ته وشودل. د الله د رسول څنګل پړسېدلې وه لکه چې د شاتو مچي یو انسان اوچیچي نو څنګه وپړسېږي دا بدن یې دغسې پړسېدلې وه. حالانکې نبی علیه السلام په روضه مطهره کې ده او دا سید ګوره چیرې وه، په لرې علاقه کې وجود او قرار درلوده، خو بیا هم چې کله دا سړی د اهل بیت او د ساداتو یو هلک یې ووهله نو دا خاص داسې سو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ووهله او وهل به هغه سید، خو زخمات به په نبی علیه صلات والسلام مبارک باندې راتله. یعنی نبی علیه صلات والسلام مبارک اولاد چې ووهې و هغه ته خوش کوه کې بدرد وای، حسد وای، دا داسې د لکه دم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی حسد او بغض کړي او خدا نه خواسته العیاذ بالله هغه دی والی. علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمه الله دا واقع ذکر کوي او بیا وروسته وایي چې نسأل الله العافیه، د الله رب العالمین څخه د عافیت غوښتنه کوو چې دا څومره لویه خبره ده. دا د عامو انسانانو په ذهنونو کې نه راځي. دغه شانته محمد الفاسوی د بني حسین د قبیلې نه د مدینې منورې د بعضې ساداتو سره مې بغض رالی، ځکه لأنه کان یرا منهم ما یخالف ظاهره السنه. د سیدانو د اهل بیت کې بعضې اعمال داسې وو چې د سنتو خلاف.
وای چې ما بغض ساتي د هغه سیدانو سره دا عالم وای محمد الفاسی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې را تراغی ما ته یا فلان مالی اراک تبغض اولادی ولې تزما د اولاد د اهل بیت د سیدانو سره بغض ساتي او د هغې سره حسد ساتي قلت حاشا لله ما اکرههم یا رسول الله ما لری دی اے د الله پیغمبره ما دوی سره بغض نه ده ساتلی وانما کرهت ما رأيت من فعلهم خو چې ما د سیدانو یو کورني د یو سید سره می دشمنی راله بغض می رالی په دې خاطر چې ستاسو د سنت مخالفت یې کوله فقال لي مسألة فقهية نبی علیہ السلام را تو فرمایل چې ته خو عالم می فقهي مسله نه ده درته معلومه أليس الولد العاق يلحق بالنسب آیا یو عاق زوی هر انسان چې پلار عاق کړی وي په نسب کې د خپل پلار سره یو ځای کېدلی سي ما و یا رسول الله دا خو فقهي مسله ده چې زوی عاقم سي د پلار سره یو ځای کیږي قال هذا ولد عاق نبی علیہ السلام فرمایل کدا ازما اولاد ده کدا سید ده خو گناهکار ده سنت خلاف ده جری خری عرسکی خو زما زوی ده کنه عاقمی خو زوی می ده کنه نسب خو ما ترا رسیش فلما انتبهت سرت لا الق منهم احدا الا بالغت في اکرامه تخفل دا عالم وی چې کله راویسم د خوب دا کیفیت او دا حالت می ولیده چې د هر سید سره می لیدل دا غي احترام او دا غي ادب می کول او داسې ادب می کوي چې انتها د ادب علامه ابن حجر هیثمی رحمه الله فرمایي د خپل عشیره او د خپل اقارب په اړه باندې فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون سورة الشعراء کی کستا اهل بیت او سادات او ستا اقارب ستانه نافرمانی کوله نو ته ووایه چې زه د هغه څه څخه چې تاسو کوئ زه بری یم زه بیزار یم ګوره په دې کې فرق دی داسې نه دی ویل الله تعالی چې انی بریء منکم نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې ستا د اهل بیتو څخه چې چا خلاف شریعت کار کوي نو ته دا ووایه چې زه ستاسو د کار څخه بیزار یم ستاسو څخه نه یم بیزار عام انسانان چې کله غلط کار کوي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې انی بریء منکم زه ستاسو د ذات څخه لا بیزار یم ستاسو ذات مې لا نه دی پکار خو سادات اهل بیت چې کلم خلاف سنت کار کوي خو مسلمانی نبی علیہ السلام تعالی دا حکم نه کوي چې ته دا ووایه چې انی بریء منکم زه ستاسو څخه بیزار یم بلکې نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی ورته چې انی بریء مما تعملون زه ستاسو د عمل څخه بیزار یم ستاسو څخه نه یم بیزار ولی مراعاتا لحق القرابه ځکه د قرابت د حق مراعاتول دي او ولحمة النسب او بل د نسب ساتل دي دغه شانته الفصل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين کی شاه ولی الله رحمت الله علیه یوصل در شپیتم نمبر صفحه کی یو عجیب واقعه ذکر کی شاه ولی الله رحمه الله یو داسې شخصیت د چې بر صغیر کې د هغه مثال او د هغه مانن په احادیث او په خدمت کې نستا بر صغیر کې چې څومره خلک دي بر صغیر کې چې څومره علما دي دا ټول د شاه ولی الله رحمت الله علیه شاګردان دي او د هغه سره واسطه د شاګردي کې راغله دا حدیث ډېر لوی خدمت کړی ده د شاه ولی الله رحمت الله علیه پلار شاه عبدالرحیم رحمه الله نومیږي چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه استاد هم ده او د شاه ولی الله رحمت الله علیه پیرم ده
شاه عبدالرحیم رحم الله فرمایي چې یو ورځ مې د سید په سیادت باندې شک رالی مالیاره دا فلانی سړی به سید وی او که به سید نه وي ځکه دا اعمال د سید نه دی او شجره مجره نه لري نو دا به کیدی سي سید به نه وي د اهل بیتو څخه به نه وي د ساداتو څخه به نه وي د نبی علیه الصلاة والسلام د اولاد څخه به نه وي هسې ځان به پسې تړي د شپې مې وایي خوب ولیده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو کټ باندې ده سربیره په کټ باندې محمد رسول الله علیه السلام پروت دی غځېدلی ده او لاندې تر هغه کټ هماغه سید پروت دی چې کم ما ور باندې شک کړی و چې دا سید به وي او که به نه نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې ای عبدالرحیم که چیرې دی سید نه وای نظما تر کټ لاندې به نه وای شاه عبدالرحیم رحمه الله فرمایي چې کله زه راویښ نو چې هر چا چې به ویل زه سید یم که شجره درلوده که نه درلوده ما به قبول کوي چې سید ته بس قبول ده او که به اعمال نیکو که نه صرف مسلمان بو ما به احترام کوئ ادب به مې کوئ کار به مې نه په درلودی او په زړه کې مې به بغض نه ورته ساتي تفسیر مزری اتم جلد 300 صفحه کې قاضی صلاح الله پانیپتی رحمه الله د قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى کې لاندې لیکي چې ولذلك امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر امته بمودة اهل بيته په دې خاطر باندې الله رب العالمین خپل خوږ او حبیب پیغمبر ته امر کړی دا چې تخپل صحابه او امتیانو ته وایي چې زما د اهل بیت او د ساداتو سره مینه وکړي دا د حدیث خبره نه ده د محمد رسول الله خبر نه ده دا د الله تعالی وینا ده بیا قاضي ثناء الله